شدید بیمار شویم خدای په درک مې نه لګي ډېر زیات خراب یم خدای مې سره به ته به مې سره یې څوک مې شته نه مور پلار مې مړه دي وروڼه مې تپوس نه کوي خدای سره مې ته به مې سره یې او راغلی یم لاس مې دوایانې مې لاس شته او څوک مې شته چې داخل مې کړي چې هسپتال کې مې څوک داخل کوم ځای داخل کوم وایا چې کمپلیکس کې مې داخل کړي راوښو به شکرا ولا زادات چې داخل دي کړي راځه ما یې ښه سوی سوګرا والا داخل نه داخلي ولې ځان سره دویم کس پلته ساتي چې دا وایي دلته وړي مونږ ته دلته وایي ما یې نو تاسو کوم نشي تاسو سره مړه کوم نشته خدای مې سره دی افسوس کوم یو ته روټه را باندې خو بل ته روټه را باندې خو پاډه کې شپې ملاست په کورسو کې خاطک بچ لګ راکې نه کولوګه ورونه دشتا یو ورو مې په کاټلګ کې تاسو مې نه کړی اته پته ایت بیماری اته مې ماتي خدای دې مړ کا دا پوسټ نشم کولای دا ولې اوس به مزدوري کوله چې پیسې به مور کوله رور ما چې اوس مزدوري شي بیمار یم نو سه رور نه یم ته چې دا پرایویټ ډاکټر لته دی یا هسپتال نه بغیر نسیره ته دوا نه زالي کړی کنه دا دوا نه زالي کړی دی دې سره خانه شوم هسپتال ته تلو مصری مې څوخ کړی کم ډاکټر لته دی سجاد ډاکټر لاس کمپلیکس کې چې دی پرایویټ بغداد کې ډاکټر دی نو ښه ډاکټر لاړ شه کنه حاجی تاسو کار وکړه حاجی هغه ټي بي هسپتال کې هم ډیوټي او د شومزون سره خو نه دا ډاکټر څه نوم دی امبرشاه ډاکټر امبرشاه لته دی امبرشاه ته مې پیسې را سره د دوی ته د پیسې سره بیا نه ویا دا وی بره پسوش اوس پته نه سودا وای کی بیا سومړی ری تراته وای بس نه کته چې را سره را ماته منظور دی پیسې را لمر راکړه خیر د مال بد مال د داخل کې دوانه بر الله حواله زړګي چې تاسو ته داخل کوم کنه نو تاسو سره بدویم کس پکاره نو بیا به سره زب بیال ته کې پروت مو داخل کارونه برانه پاتې دا کار بو کې کنه پرایویټ ډاکټر له بلار شي امبرشاه صاحب خط تکړه سړی هغه چې کمی دوايان لیکلي دي تا نه راغشته یا غره والا یا دوباره چیک اپ لاړ شه چې هغه ته دوايان درکې هغه خوري ان شاء الله تعالی دوه ورځې کې بدلېږي ٹھیک شو سر جی دا ټیک ده صحیح سر جی 100 روپیا لدر کبوای راته بس تا چې سره راته ماته بلغم ټیسټ وکړه بلغم نه ډبې را کړې دی او ویني ټیسټ اوس پیسې نه ویني ټیسټ بلغم ټیسټ نکړل پای سومه پیسې راځي پای 0 روپیا راځي دوه باندې ضرور بلغم او ویني ټیسټ نو زه له 100 درکم 2000 چې درکم ډیری دي 5000 روپیا نه کا چې غونډه راکې کنه 5000 ډیری دي کنه نو ولته په دې دوايي مې کوم شان سب سو بوزم نو ولته ځان علاج په کومه او دوا به ته کومه خدای دې خوشاله کا خدای دې سکاومه جیمز برګر وزده خدای دې سم کوا دا ذکر وګوا حاجی چې 15000 لګي دا 6000 روپیا ولا ځان لږه سکاومه هغه خو به د ټول علاج شي کنه هغه به ټول علاج شي نه کا بس کو نور د بدله سیره تا وایا سمیم نشته نه کا خدای دې خوشاله کا خدای دې سکاومه خوشاله کنه اوسه بس راګه غاړو ځه اے مجدا سمباد شاید بے وسو مسیحائی تا غریبو د سر سورے السلام څنګه چلې حالات خدي ما پیژنې نه جی نو بیا ولې ماري ګډ داسې نه ګوري نه دلته پلې ډب ټیر په یو سایډ راتلو نو ځکه به تلګرام اخلي رقم دی زه خوري باندې
نو دلته څه کوي دلته هغه شګه ډکو ټرالې کې خدي اړیکې په 100 روپے مسجد هغه 200 روپے ټرپ ته 3 کسان یو. نو ټول ورځ کې 100 روپے ګټې بس 12 پیرې کوو برایي ده دا کون ته چلو دین اورې پیسې راځي بیا نو بس دغه 900 پورې جوړیږي یو کس نه خد 200 پدری کې څه تقسیم وي او پدری تقسیم نه ډېر لګي نه دي نو بس یو زه خو ډېره پارو درې دم او د زړه خبره تا کوم زه سار روته سار والله یقینو که چه مين راستلې زه ډېره پارو دم ما وی دکان مخ نه چې دکان بستوي ما یو کپ چه برابر نه سیکلو ته ناستې مزه مرګري نوټ راځي سره دوه کسې یو ماته ته سیکلو ته ګوره بلچوتا او چه برچا نس کوم ما روز کومه پیسې پای می پټرول واچو چه باندې اسکو کوي خپل میشته هوټل والے ته وای سار بدل درکو والله خوش نه نږدې هوټل شته روړم نه شاته شته کنه چوک یو کپ تر له روړه کنه او خبر اورا ولته سجیب کړ چې بیسید نشته یاره نشته راځه دې ټیم کوسه اوس نه راغلی او مونږ ته څه خرچه مرچه خو مونږ په سودا په کړو مردوړې مونږ زیارت په بل پیسې درکو غي ته مو څومره سودا جوړه وا یاره ما خو 5000 روپے دا دې سو ویګا دا والا 5000 روپے دا ورګه الله یو ٹھیک شو یو بل کارو کا ته چې زه 200 روپے مخامه پورې ګټم کنه نن چې دا بچي مخې ته درېدو کنه نن یو بل کارو کا نن دا مخامه پورې شپږو سوانه 15 روپے نه مزدوري شو کور ته لارشه چټي وکا سبا روز سبا بیا لاشتا صحیح ده بس دا ورګه کسان راشي خپل سیکل به تاواله کوم نور کله چې څنګه ځو نن چې څنګه ځو نور کله په نسبت باندې سلګ خوشاله کړي نه خوشاله ولې بنو څومره به خوشاله به ډیر به خوشاله ان شاء الله